بلو او میرو او شمشال خان او اخلاص خان او خوشحال خان او تتر خان او نور مټخیل خبر سو، ځانونه یې تیار کړل. ادم خان پر مجلون سپور سو، بلو پر خپل آس آزر سپور سو، میرو پر خپل آس پرده سپور سو. څنګه ښه خبرې دي. هر پښتانه چې به آس ساتلی و هغه د آس به خپل نوم وي، د اسپې به خپل نوم وي. وایي د تحصیل تر مخ ته رژي پر کاپرۍ اوښکې تویږي. نو ویل کېږي چې دا آس او سپی ډېره وفا لري چې خاوند یې مړ شي بیا دوی زاړي. نو په دغه اړه کې دا خبره راغلې ده چې د کاپرۍ چې کوم خاوند مړه سوی دی نو د هغه تر سترګو اوښکې تویږي. نو دا زموږ په غاړو کې موجود دي. دوی درې د مخه سول. د ادم خان زوی میرباش او ګل جانان چې د شمشال خان زوی و، د دوی پر یوه اړخ او بل اړخ پر آسانو سپاره وو. وروسته دا نور مشران او یاران په سیتله د کور ښځو ټولو د نارینه کالي واغوستل. توتیا د ادم خان ماینه او مینا د میرباش ماینه او د ادم خان پر اړخ تلې د بلو خان ماینه چې لیلو نومېده هم ورسره وه. هله دا دې د پایو لښکر ته راورسېدل. بلو خان ناره پر وکه، ای زما آسه آزره داسې ګرځه لکه توند باد زلزله، دوه په پښو یو په خوله نسه، د دانورو پر سر باندې ور وزغله. باره توره یې وکښله د پایو پر لښکر ورګډ سوی. آزر پر وررهیر کړي ویې وهل ویې وهل. ادم خان بلو یار ولیدی چې په وینو سور و. ادم خان ناره پر وکه، آزر لښته لښته کېږي، د ګولیو او د تورو نه بیریږي. ته راووځه بلو یاره، یو ګړی دمه کوه میرو ګډیږي. بلو یار د جنگ له منځه راووت، یوې نیزې وهل سوی و، په وینو کې لژند و. بیا میرو په خوله بریتونه چخ کړه، په لښکر ورګډ سو. ناره یې که ادم خان ناره پر وکه، میرو یاره چابک دسته، درته وایم تر چتې وتلې مسته. بلو یار مې ځان ټپي کوي، دشمن ولره ځان ساته د دوی له دسته. د میرو د تورې خرپ و چې میرباش او ګلجان په ورګډ سوله. ادم خان پر میرباش ناره وکه، میرباشه زویه ګله، په دا جنگ څنګه ګرځې بې تحمله، د ځوانانو پر څنګ ګرځه که نه ستا و د جنگ څه له ما دله. وروسته یې شمشال خان ولیدی چې داسې په خرپ تورې وایي چې توبه. ادم خان چې داسې وکتل پر ګلجان باندې څو کسه راګرځېدلي وو، اصار کړی و. ادم خان پر شمشال خان ناره وکه، شمشال کوي جنګونه چې له مخه یې نړیږي ډېر پوځونه، دا د مخ ټولۍ له ورسه دا ښکاریږي د ګلجان سپین مړوندونه. شمشال خان د جنگ په خولو کې ډوب و، نه یې واورېدل. بلو خان په دغه زخمی صورت ور وغورځېدی، د پوځ په منځ کې ور ولوېدی، غرغړه یې کوي، ټول یې وارخطا کړل. ګلجان یې د سپرو له منځه راویستی. ادم خان ډېر آفرین ورکوي. وروسته ادم خان وویل چې بلو یاره پر ځوانانو غږ کوه، وخت کوتا دی، زما وار دی. بلو خان ویل ته مه په ګډېږه، موږ که مړه سو باک مو نسته، او ته خو سر یې چې ته مړ سې نو بیا به څه کوو، ته هیڅ هم نسې کولی، موږ ته یې راپرېږه. ادم خان ونه منل، پر مجنون ورسپور سو. ناره یې که، ای زما آسه مجنونه چې خوراک دې شیدې وي بل شربتونه، د درخو پر اوربل جنگ دی، د غلیم پر تندي پاس د قدمونه. نو د پښتنو جنګونه دي، لا پر مځکه دي لا پر ښځه دي. ادم خان په ورګډ سو، غلیم یې داسې وژول لکه ترخې مندکې. مجنون لغتې هم وغورځولې، خولې یې هم لګولې. د پایو لښکر د مجنون آس څخه په عذاب سول او ټول مخ یې پر ادم خان او آس ور وګرځاوه. د ادم خان آس په نیزو وول سو، لږ څه سوس سو. ادم خان فکر وکړي چې مازدیګر او تاریکه سوله، بلو هم ټپي سو، آس مې هم له کاره ووتی. دوی ډېر دي، موږ لږ یو، له جنګه څخه به راوځو. د پایو د لښکر څخه په سوو مړه سو. د ادم خان لخوا هم 40-50 کسه مټخیل مړه سو. جنګ یې بس کوي چې سبا به ځان ورته وساکو، بیا به ګورو. باره د پایو لښکر پر هغه خوا ولاړ. ادم خان دوی د کور پر خوا را رئیس ولو. کور ته راغل، د بلو پر پټو یې د واور کښېښوله، ور ویې ګنډله، ویل یې چې هر وخت جوړ سې نو به بیا د پایو پر کلا ورځو. څه سر دې ګرځوم وروره. څو ورځې بعد بلو خان و ادم خان ته وویل چې خانه جوړ یم، درځه چې پر ورسو. ادم خان ویل چې ته پر دغه آس سپور سه، ویې ګرځوه چې څنګه یې. بلو خان چې پر آس سپور سو چې 2 ګشته یې ورکړه، پر دریم یې کړه، ویل یې درکښته مې که. ادم خان چې راکښته کوي، ټپونه یې بیا تازه و ګنډلي وو، ښه نه و جوړ سوي، سره ویې شلېدل او یو ګړی پروت و. باره نفس وخوت او مړ سو.
دا غټه پوزه. بلو خان چې مړ سو ادم خان ته لا قهر ورغی. بله ورځ له خپلو زلمیانو سره جنګ ته رئیس تر ماپښینه وجنګېدی. په پای کې ډېر زلمیان مړه سو. ادم خان هم ډېر ټپونه واخیستل، له کاره ولوېدی او په خورا تکلیف یې ځان تر خپله ځایه ورساوه او مازدیګر مړ سو. هم مړ سو. میرو بغارې کې ناره وکړه، د زړه وینې مې بهیږي، د بڼو سر له چې راسي اوبه کېږي. نندارو لره یې راسئ، ادم خان د لحد خاورې سو رزیږي. یعنی د زړه وینې مې بهیږي خو دلته چې راسي بیا اوبه سي. ډېرو شاعرانو به د زړه وینې ته اوښکه ته زړه وینه وایي. نو دا د ادم خان درخانۍ په نقل کې ډېره د 1500 کاله مخکې موجوده غاړه ده. نو دا که هر شاعر اخیستې ده وایي له زړه مې وینه راجلا سي چې د بڼو څوکو ته راسي اوښکه سینه. بس دا یو فکر دی په شاعرانو کې. ډېرو شاعرانو هم دغه خبره کړې ده. لنډه دا چې یارانو او خپلوانو یې هر څونه وو پر ژړلي وو، پر ژړل به یې ادم خان ته یې غسل کفن ورکړي، پر دشت د سیند پر غاړه ښخ کړي. دا خبر پایو لره ورغی، ډېر خوشحاله سو. اوس نو زړه یې بېغمه سو. څه سر دې ګرځوم په دې مابین کې یوه مینځه ولاړه و درخانۍ ته. د درخانۍ کره درخانۍ او نورمۍ په باغ کې ګرځېدې، ډول ډول ګلان یې پرې کول. ګېډه یې د ادم خان دپاره جوړوله، مینځه باغ له ورله. نه ببره یې د غم ناره پر درخو وکړه. نن توتیان ټول په ماڼه دي، درته وایم یو له یوه سرایه و بل ته په واته دي. و قیامت لره یې بولي، ادم خان غوندې زلمي روان په تله دي. درخانۍ آه کړه، نرمۍ ته یې وویل چې دا څه ناره مې تر غوږ شوله. نرمۍ وویل هغې مینځې وکړه. درخانۍ پر مینځې ناره وکړه، زه روانه زه نه اورم کڼه سوم، درته وایم په تور لیمه ړنده سوم. نږدې راسه راته وایه په ګوګل کې دې زه وویستم زه ده سوم. مینځه نږدې راله، ناره یې پر وکړه. درخانۍ خواره به څه کي چې ګلونه پرې کوي توکي په توکي. ادم خان تر دنیا تیر سو، درخانۍ ګوره ګلونه د خیال څه کي. هغه خو مړ سو. ګورئ څنګه په کنایه باندې دا پیغام راورسېده. یو دم هم خبره نه ورته کوي، بس په کراره او په شعرو د شاعري په جامه کې خبروي. دا ناره چې درخانۍ واورېدله، بغارې کې په لاس کې ګلان مړاوي سول. په ژړا یې ناره وکړه، زما د صبر برخه لویه، جدا کېږم د پردي مورې له زویه. که مو مینه په رښتیا وه یاره، زه درپسې درغلم په پویه. پس له هغه دستي دا او نرمۍ له باغه راووتلې، کور ته رالې. درخانۍ پر پایو خان ناره وکړه، که پاکه پایو پاکه، ما نن وروله د شعر آدم تر خاکه. له دې پاله د خور یم، له هغې پالې د نجل یم په زړه پاکه. پایو فکر وکړي چې ادم خان خو مړ سو، که یې ور نه ولم عمري به مې اوقات ورسره تریخ وي، او که یې ور ولم څه د زړه تسلي به یې وسي، صبر به یې سي. باره دستي یې اوښ راتېر کړي. درخانۍ او نرمۍ یې دواړه پر سپرې کې برابر یې د ادم خان قبر له راوستلې. ادونې بدي او دلته بېرته هغه کار کوي. نو د نقل کار دی چې کښته یې کړلې، درخو ورغله، د ادم خان پر قبر یې په غېږ کې ونیوی. دعا یې خدای ته وکړه چې زه نور ژوند نه غواړم. دعا یې خدای قبوله کړه، پر هغه قبر یې نفس وخوت. مړه سوله. نرمۍ چې درخانۍ ولیده چې مړه سوله، نو یې دا ناره پر وکړه، زه و بیبي له یوه اصله، لویه ربه دا اصیله ځکه مسله. که مو مینه په رښتیا وه، ربه ما هم په دغه دم کړې وروسله. د نرمۍ خواست هم خدای قبول کوي. پایو چې راغی چې ویې کتل، درخانۍ د قبر له یوه څنګ ته او نرمۍ و دا بل څنګ ته مړې پرتې دي. نو یې آخري ناره پر وکړه، د درخو مې هسې غاړه، لویه خدایه لکه بله نجل ولاړه. د دوی مینه په رښتیا وه، د ادم پر قبر وغځېده ولاړه. قدرمنو په دا نکلونو کې خوند له کومه ځایه شروع کېږي. د خوند ځایه دا دی چې دا مینان هر وخت سره جلا پاته سوي دي، ځکه مشهوره سوي دي. او هغه مینان لکه فرهاد و شیریني چې فرهاد ځان په تیشه وهلی، نو بیا ډېرو شاعرانو تنقید په کړی چې دا څنګه شاعر عاشق و چې د محبوب د مرګ یې واورېدل او ځان یې په تیشه ووځلی. دا په کار و چې دغه رنګ مړه سوی لکه درخانۍ چې نن د ادم پر قبر مړه سوه. نو واقعي اکثره نقلونه زموږ د پښتنو دا رنګ دي، عاشق و معشوق دواړه په یوه ځای مړه کېږي، یا اکثره د یو بل په مرګ خبر سي، هغه هم مړ سي. نو دا نقلونه مشهوره سوي هم له دغه ځایه دي. په اردو کې غالب وایي بغیر تیشه مر نه سکا کوهکن اسد، سرگشته خمار رسوم کویوتا. دا دغه خبره کوي، هغه
غرس یې کیندلی هغه فرهاد چې د شیرینې په مرګ خبر سو نو تیشه یې په سر کې ووله. نو دا څه اشکي ده، په تیشه خو وایي زم ځان وژلی سم. دوی په کارو په دا خبر اورېدلو باندې مړه سوی وای. غرض دا چې د قبرونو پر دغه باندې چې کله معشوق لی عاشق راغلی د محبوب هغه مړه سوی، لا یې په مرګ خبر سوی، لیدلی نه وي، خبر وراسي مړ سي. دا به په یاد لرئ درخانۍ د ادم خان سره په یوه قبر کې ښخه کړه. یو میرو پاته سو، خو هغه هم د درخانۍ وصیت نه کوي پر ځای چې ورته ویلي وو چې زه ادم خان چې مړه سو ته هندوستان ته ولاړ سه که نه وې ړوند به سې. نو په دغه سبب یې هغه بله سترګه مړنده سوله. یو لنګري نومېده مزدور یې وو، هغه به تر لکړه نیولی وو، ګرځاوه به یې. نو ده او لنګري به هر چاته د ادم خان و درخانۍ نقل کاوی. نو څو په آخر دوی هم خدای وژلي وو، مړه سو. نو ښکاره خبره ده. نو دغه رنګه دا په نقل کې بیا سبق او بیا د عبرت خبرې بیا داسې ورسره وسو دا وسو. دا ټول نقلونه زموږ دا رنګه ښایسته دي. نو قدرمنو دا زموږ د تاریخ هغه نقل دی چې ادم و درخانۍ او څومره اوږد دی، بیخي ډېر وخت اخلي. دا نقل متلونه ځکه ځینې جوړ سوي دي. خو تاسو ولیدئ چې زموږ تاریخ، زموږ لغتونه، زموږ هغه تاریخي پیښې، زموږ څنګه ښایسته شعرونه د عاشقانو له خولې دا پکې خوندي دي. ډېر لغتونه اوس موږ نه وایو، ډېرې محاورې موږ نه وایو، ډېر لفظونه نه استعمالو، ډېر لغتونه نه استعمالو او ډېرې خبرې موږ ورسره ناولده یو. دا په دغه نقل کې موجودې وې، تاسو واورېدې. دا رنګه د را روان نسلونو د ژوندي ساتلو دپاره، د خپلې ژبې د خوندي کولو دپاره دغه رنګه کیسې او داستانونه چې دي دا ضایع کېدو ته مه پرېږدئ، خوندي کواست یې. دا به زموږ د تاریخ ښایسته برخه وي.